زینګ ټاو دوه د یو ګوني ډالرو نوټونه لري. دوه د یو ګوني ډالر نوټونه راځي د یو جمع یو په شکل سره یې ولیکو ځکه چې د ډالرو هر یو نوټ له یو ډالر څخه ښکارندویي کوي. ښه نو یو ډالر جمع یو ډالر دوه یو ګوني ډالر کیږي. یو هم د 5 ګوني ډالر نوټ ښه نو دا له 5 ډالر څخه ښکارندویي کوي او 3 لس ګوني ډالر نوټونه 3 لس ګوني ډالر ښه نو دا لس جمع لس کیږي. نو هغه ټولې څومره روپۍ لري ډیر ښه راځي وګورو. کولی شو دا وشمارو. یو جمع یو دوه کیږي. دوه جمع 5 اووه کیږي. نو تر دې ځایه پورې اووه کیږي. بل مثال بیا لس جمع لس یا 3 دانې لس نو دا 10 ډالره کیږي. اوس د اووه جمع 3 دانې لس څو کیږي یا اووه جمع 10 څو کیږي. ډیر ښه دا 30 ډالره کیږي. ښه نو زینګ ټوټال 30 ډالره لري. راځئ همدا ډول یو بل مثال به هم کار وکړو. دیا شپږ د یو ګوني ډالرو نوټونه لري. ودرېږئ چې رسم یې کړم. خیر دی. دیا شپږ یو ګوني ډالر لري. ښه نو دا یې یو دوه درې څلور پنځه او شپږ او دا ټول یو ګوني دي د یو ګوني ډالر نوټونه. دا نو زما ګډه وډه رسامي ده خو خیر دی. فرض کړئ چې یو ګونی ډالر دی. ښه نو شپږ یو ګوني ډالر کم او 3 د 5 ګوني ډالر نوټونه کولی شو په یو بل رنګ سره یې ولیکو. ښه نو 3 5 ګوني ډالر دا هم یو د 5 ګوني ډالر دوه 5 ګوني ډالر او دا هم 3 د 5 ګوني ډالر نوټونه. دلته یوه دایره پکې شته دی. فرض کوو چې د یو چا انځور دی. داسې لیک پاک به یې ولیکم. دا د خلکو انځورونه دي یعنی د مخورو او مشهورو تاریخي څیرو انځورونه دي. دا ګرد هم د یو تاریخي څیرو انځورونه دي او یو هم د 10 ډالرو نوټ لري. د 10 ډالرو یو نوټ یو دانه د 10 نوټ. ښه نو دا د 10 ډالرو ارزښت لري. دا هم یو تاریخي څیره. ښه نو په ټوله کې دا څو روپۍ لري. دا شپږ د یو ګوني ډالر نوټونه شپږ ډالر کیږي او دا 3 5 ګوني ډالر د 15 ډالرو ارزښت لري. ښه نو جمع 15 او بیا د 10 ګوني ډالر یو نوټ کوم چې 10 ډالره ارزښت لري. 10 ډالره. ښه نو شپږ جمع 15 جمع 10 څو کیږي. ډیر ښه. شپږ جمع 15 له 21 سره مساوي کیږي او 21 جمع 10 هم له 10 ډالرو سره مساوي کیږي له 10 ډالرو سره. او یا یې کولی شئ په دې ډول سره هم جمع کړئ چې لومړی 15 له 10 سره جمع کړئ جمع 10 او جمع شپږ سره یو ځای کړو نو ویلی شو چې 5 جمع 0 جمع شپږ 11 کیږي. یو او یو هم په لسیز کې لیکو او بیا 3 لسیز لرو نو ټول بیا هم 10 ډالر کیږي.